اللہ پاک فرمائی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی یعنی شکر باسی نعمتی اللتی داغ نعمتون زما انعمت علیکم چما کری پتا سبان دی وانی فضلتکم و بشک ما تاسو ته فضیلت در کړی دی علی العالمین ټول مخلوقات د خپل زمانه باندې واتقوا ويريغي ځان بچي یومن د عذاب د هغه ورځې لا تجزي چې نبشي لري کوله نفس یو کس غیر مجرم عن نفس دبل کس مجرم ناشئا عذاب ولا يقبل او نبشي قبل دله منها د دې نفس غیر مجرم څخه شفاعت سفارش کله چې په مشروع له کې ایمان نیوي چې چا د پاره شفاعت کیږي باندې ایمان نیوي ولا يؤخذ منها نبشا استلذ لنفس غیر مجرم څخه عدل جرمانه سفیدیه مزید وضاحت تیرا ان شاء الله ولا هم ينصرون نو بده دوی سره مدد کیږي اوس دا اتو نعمتونو بیان دي اتو نعمتونو ته اوس فکر کوي دا اتو نعمتونو په چا دي په اسلاف د بنی اسرائیل پس وجه باندې دي چې دوی عقیده د توحید ته عقیده د توحید او خلافت حقیقت قائم کړو پاتو نعمتونو د ټول ناول نعمت الانجام من فرعون الله پاک فرمایي و اذ یان کیا غوخ نجیناکم چې موږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابنا هغه ناکار عذابنا داو چې یذبحون ابناکم علی الاول به زامن تاسو چې نیوی به پیدا شي ويستحيون او جولي به پری خودلی نساءکم زنان تاسو د خپل خدمتونو لپاره یا بل معنا ويستحيون بحیا کوي به نساءکم زنان تاسو دا شرمګاونه به دي چې بچي خو به نه پیدا شي لپاک فرمائی وفی ذالکم بدغ نجات کی نجیناکم سلگی بلاء النعمت من ربکم در طرف در رب ساسونا عظیم اللوی نعمت دویم نعمت سکعت نعمتو لگی الانجا من الغرق لپاک فرمائی وَإِذْ فرقنا یاد کیا فرقنا بكم البحر من وچولو البحر سمندر لرا بكم معنا ساسو د بچکولو د پاره فرقنا چې وچولو منګه فری کړو منګه بكم ساسو د بچکولو د پاره البحر سمندر بحر کلزم کې الله پاک ډول اسلاري جوړ پانځیناکم پس من نجات درکړو تاسو ته ای بنی اسرائیل واغرقنا على فرعون من غرق فرعونیان سره د فرعون په داسې حال کې وانتم تنظرون چې تاسو ورته لیدل لپاک فرمایي و ایریات کې وعدنا موسی چې موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخ شپو چې کوی تور کې سلويخ شپې تیرې کړه ته الله جل شانو کتاب درکې ثم اتخذتم العجل بتاسمون ولسخيلرا من بعده رسدتك موسى عليه السلام نقول ترك وانتم ظالمون فداسه حال چې تاسو ظلم کوونکی وای ثم عفونا عنكم دادرم نعمت عفو ذنب الشرك بسبب التوبة عفو ذنب الشرك بسبب التوبة الله پاک تاسو د شرک د ګناه معاف کړو الله پاک فرمایي ثم عفونا بعفو کرم عنكم تاسو ته من بعد ذلك رسل دین په توبه سره لعلكم تشکرون د دې لپاره تاسو شکر وباسئ سلورم نعمت ایتاء الكتاب للهدايه ایتاء الكتاب للهدايه الله پاک فرمایي و اذ اتینا موسی الكتاب چې موږ موسی عليه السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او داس معجزي چې جدای را واستون کوي په منځ حق او د باطل کې لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ وإذ قال موسى فرمى موسى عليه السلام لقومه القوم يا قوم يا زوا قوم انكم ظلمتم بشكتا ظلم کړیان په زمو خپل ځانونو باندې باتخاذكم العجل فسبب د نیول استاد وسخي لرا خدای باندې فتوبون توبه واسه بارکم خپل خالق تا پیدا کول کیتا ته توبې طریقه دا چې فقتلوا انفسکم اوج نه تاسو یو بل
معنا دا چې کوم غیر مجرمین خلق دي دا به مجرمین وجني ذالکم خیر لكم دا کار یعنی چې تاسو خپل ځان وجنه وکي او توبه مقبول شي دا سراسر خیر دی تاسو د پاره د بارکم پنيز د خالق تاسو فتاب علیکم پس الله پاک اسانتي راوسته پتا سو باندې سکسان قتل شو بیا نور تعالی پاک عفو وکړه انه هو التواب بشک الله پاک دې توبه قبل ان کې دی الرحیم نهایت مهربان دی نو دا فتاب علیکم دا پنځم نعمت دی التخفيف في العقوبه للتوبه التخفيف في العقوبه للتوبه الله پاک فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کړئ وخت چې تاسو ویل موسی علیه السلام ته یا موسی علیه السلام لن نصبر چری موږ صبر نکو تاسو ویل موسی علیه السلام لن نؤمن چری موږ ایمان نه راوړو په حقانیت د تورات مفعول به دې حذف لن نؤمن حقانیت التورات چری موږ ایمان نه لرو په حقانیت د تورات باندې لکه معنا لقولک استاد وینا په وجه چې ته چې دا حق دی حتى در دې پوری نر الله جهرتن چې مونږ ګور الله جل شانو خخکارا فاخذتكم الصاعقه فسوني ولتاسو لره تندن په داسې حال کې وانتم تنظرون چې تاسو کتل یو بلتا ثم بعثناكم داغتون نعمتون کې شپږم نعمت البعث بعد الاماته خرقا للعاده خارق العاده طریقې سره الله پاک زمر نو تاسو ډیر ژوند دي کړ هغه یې کسا چې کوم کوی تور تتلی الله پاک فرمایي ثم بعثناكم بیا موږ تاسو را پور تکړه را ژوند دي کړ من بعد موتکم رسل مرساسنا لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ وم نعمت داتو نعمتونه تذلیل الغمام وانزال المن والسلوى ورز الله پاک را پیدا کړه من او سلوى بندوبس وک الله پاک فرمایي وزللنا سوره کړه علیکم پتا سبحان الغمام سپین اورز وانزلنا عليكم المن والسلوى مگر نازل په پتا سبحان تورنجبین او مړزان ته دې باندې کی تقدیر دی وقلنا او فرمایل من تاسو ته چې کولو خوراک کوي من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه غشیر نه چې موږ درکړي تاسو الله پاک فرمایي و ما ظلمونا دوی زیته نو کړه په من باندې دی بنی اسرائیل ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن دوی چې په خپل ځانو باندې ظلم کولو وإذ ياتي وقت قلنا چوي المنغا دويتا ادخلوا داخل شي تاسو هذه القريه دغه کلیتا بیت المقدس یا اريحا دو قول پکې فكلوا بس تاسو خوراک کوي من هذا دغه کلینا حيث شئتم کوم ځای چې تاسو خوښي رغدا فراخا وادخلوا الباب داخل شي دروازې د بیت المقدس ته سجدا پدا سه هغه چې تاسو عاجزي کوونکی استئ تفسیر روح المانی د سجدا معنا په متواضعين سره کړی دا د سره د فري اعتراض راځي چې دخول دروازې ته په حالت د سجدي کې خو ممکن دي یا ډیر سخت مشکل دي معنا د سره وادخلوا الباب داخل شي تاسو په دروازه د بیت المقدس باندې سجدا معنا متواضعين پدا سه هغه تاسو عاجزي کوونکی استئ په سجده کې عاجزي نه کوي ځکه تعبیر په سجده سره کې وقولوا اوای فجبان حته خبر د مبتدا محذوف دی معنا مسالتنا حته زمون سوال بخنه د ګناهونو دا الله پاک فرمایي قولوا داوای نغفر لكم خطاياكم وبخ تاسو ته ګناهونه تاسو وسنزيد المحسنين الله پاک فرمایي خامخام زیاتو نیکو کارو ته اجر او ثواب دوی وسنزيد المحسنين ثوابهم مفعول ثاني حذف الله پاک فرمایي فبدل الذين ظلموا اغا دو عقوبت چې په دې کې عقوبت اولادي خلاصه کې موږ د دوه عقوبانو خلاصه کې چې دوه عقوبت ذکر کی دا غول عقوبت دي د عقوبت ورسته راځي او د نعمتونو بیان مخکې تیر شو د اتم نعمت ذکر موږ سره روان الله پاک فرمایي فبدل الذين ظلموا پس بدل کړل هغه کسانو چې ظلم کړو قولا وینا لرا حته وینا بدل کړل غیر الذي في المقدر بمعنى هو اخذوا غیر الذي قيل لهم دوی واخستلا سوا د ابي وینا چې ویل شوی و دوی ته د حنطتون په ځای حنطتون ویل چې مسألتنا حنطتون غنم پکار دي زموږ سوال د غنمو دی غیر الذي من هو اخذوا غیر الذي دوی واخست سوا د هغه نقیل لهم سوا د هغه بیان نه چې ویل شوی و دوی ته الله پاک فرمایي فانزلنا على الذين ظلموا رجزا
پس موږ نازل کړو په هغه کسانو باندې چې ظلم کړو شرک کړو رجزن عذاب مور باندې نازل کړو طاعون مرض من السماء د بر طرف نبی ما كانوا يفسقون په سبب د هغه شفق د دوی